السلام علیکم درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ شي، حتما خوشحاله وایاستئ. دغه کلیپ ډېر بارزښته کلیپ دی. بارزښته په دې دی چې د قرآن کریم په تعبیر وشهد شاهد من اهلها، موږ خو له اوله سره ویلي دي چې په افغانستان کې روان حالت د اشغال حالت دی. دا داسې نه ده چې امارات باندې پاکستان نفوذ لري. د نفوذ درلودلو خبره بیله ده. اصلي خبره دا ده چې امارات خپل پاکستانیان دي، پاکستانی نه تنها اتباع، نه تنها د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي دي، فضل الرحمن او د سمیع الحق او د نورو د ګوندونو حوزوي اکټیویسټانو مشران دلته د والیانو، معینانو، رئیسانو او نورو مختلفو کپاسیټیانو کې کار کوي. بلکې د دغه کس له خولې چې دا خپله د ملا یعقوب ډېر ښه لاس سړی دی، ده سره ټوله ورځ ګرځي. تاسې بیا عکسونه په ویډیوګانو به له ملا یعقوب سره تاسو لیدلي. د ده له قوله چې د امارت رسمي چارواکي د پاکستان د حکومت غړي دي، یعنې د حکومت لخوا د حکومت رسمي مامورین په افغانستان کې رسمي مامورین دي. معنا دا چې مستقیما د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت چلوي. دا چې دی په بل شکل باندې کوي دا بیله خبره ده. اول به دا کلیپ واورئ، بیا به زموږ تبصره پې باندې واورئ. خو خبره دا ده چې دا د یو تاریخي سند په حیث باندې در سره وساتئ. دا سړی عادي سړی نه دی، داسې څوک دی چې د ملا یعقوب او د لوړپوړو طالبانو په منځ کې ټوله ورځ ګرځي. خو په ده ته دې بیا هم د ویډیو په پای کې ما یو څه تبصرې کړي دي. بیا دې هم درته شرم وي چې دی په داسې وخت کې چې دی په دې خبر دی چې پاکستانیان دلته حکومت چلوي او دی وایي چې دا یو وړه داخلي مسله ده، دا دومره غټه مسله نه ده او امارت باید رسیدګي ورته وکړي. نو په هر صورت ویډیو را سره واورئ، بیا به وروسته پای کې غږیږو. مننه ډېر زیاته. چې امارت تر هغه وخته هغه کسان چې څوک دلته چاته وظیفې ورکوي یا چاته مسؤلیتونه ورکوي، هغه کسان چې د پاکستان تابعیت لري یا د پاکستان شناختي کارت لري، ډېر کسان دغسې اوس هم شته. بلکې داسې کسان شته چې هغه په هغه ځای کې رسمي وظیفه د پاکستان په حکومت کې هم لري او په دې ځای کې هم په ولایت کې د یو والي سره په هغه ځای کې هم رسمي وظیفه لري. هغه تنخوا هم اخلي، دا هم اخلي. دا شان چې یو داخلي مشکل دی نه یې حل کړی. دا خلک چې څوک پاکستان ته وفاداره خلک دي، دا یې له منځه نه ایستلي. تر هغه وخته پورې به دا مشکل روان وي. یوه دا داخلي موضوع شوله. دومه موضوع پاکستان سره باید سیاست څنګه یي په دا نرمه کیسه باندې چې تر پات له سره تر پایه پورې ستا د سیاست یو درک نه معلوم، د خارجه پالیسي د یو درک نه معلوم، او یوازې د ګاونډیتوب و د اسلامي هیواد و د علماو په سترګه باندې ورته ګورئ چې دا د دیني مدرسو مرکز ده. زما په خیال باندې دا به د افغانستان یو بلې غمیزې ته بوځي. نو تر ټولو به ښه دا یي چې یو سپېڅلی روڼ سیاست د پاکستان لپاره موږ ولرو او پاکستان چې کوم کارونه کوي د هغو جوابونه باید په هغه ورځ باندې ورکولی شي. که دلته ته دا علي جناب ګوره، ته ورته ته ډېر ښه غوږ ونیسئ. دی دا یو ډېره وړه داخلي مسله ګڼي چې د پاکستان په حکومت کې مقرر سړی، کارکوونکی سړی، رسمي کس په افغانستان کې په یو لوړ مقام دی، یعنې د والي تر معاونیته پورې رسیږي. دا دته یوه وړه داخلي مسله ښکارېږي. دی وایي چې اسلامي امارت یې باید حل کړي. دغه ته وایي منیمایزیشن، دې ته وایي یو لویه مسله وړوکي کول. دا کار قصدن کوي. دوی دا سړی چې د ملا یعقوب چمچه ده، ملا یعقوب هم دا کار کوي. افغانستان اشغال دی او دا دومره غټه مسله راوړل، داسې کوچنۍ معرفي کول ځینې داخلي مسایل موجود دي. په یو ملک کې د بل ملک چې تابع چې په یو رسمي مقام باندې دا غټه مسله ده. زه خو دا معنا چې هغه حکومت مامور په بل ملک کې په رسمي مقام یو هم نه وي، دی وایي ډېر داسې کسان دي او موږ پرې خبر یو چې ډېر دی. د شاهدي ته هېڅ ضرورت نشته. خبره څه شی ده؟ خبره دا ده چې دوی په موږ باندې ریورس سایکالوژي کاروي. ریورس سایکالوژي دې ته وایي چې د موږ له پاکستانه کرکه ده، د موږ د پاکستان کرکه دوی بیرته پاکستان په ګټه استعمالوي. ملا یعقوب نن یوه بله ملاله یوسفزۍ ده. هغه خلک چې له طالبه کرکه لري، هغه خلک چې له پاکستانه کرکه لري، هغه په ملا یعقوب باندې بیرته راټولوي، د دغه رقم اشخاصو په وسیله یې غولوي، بیرته یې د پاکستان د غټې پروژې چې هغه ته امارت وایي د هغې په خدمت کې واقع کوي. که نه یې خرم په دې خبره پوهېږي چې دغه حالت چې دی بدترین ډول د اشغال دی او دلته دا مسله په دې نه کېږي چې له اسلامي امارت له مشرانو غوښتنه کوو چې هغه د اسلامي امارت مشران په خپله ټول پاکستانیان دي.
ملا متقي د پاکستانی ده، عبدالباقي د پاکستانی ده، د حقانیانو په اړه د پاکستان د استخباراتو مشر وایي دا تر ما ښه پاکستانی ده. ته خپله خدای خبر، ته خدای له کومه راخطاوته یې، تا څوک پېژنې چې ته څوک یې؟ تلویزیون کې ناست یې دغه ډول د افغانانو عواطف بیرته د افغانانو په خلاف کاروي. د پاکستان ضد عواطف موږ لرو، موږ به استاد ته زړه در وړی چې ودرې دغه سړی دی، هغه د اسلامي امارت په منځ کې دی او دی د پاکستان د اشغال مخالف دی، او ته په حقیقت کې د پاکستان له اشغال سره مرسته کوي ځکه عادي کوي خلکو ته. دا ډېره عادي خبره ده چې تا په نس باندې چې د یو بل ملک په حکومتي څوکۍ باندې یو څوک معاش اخلي او هغه د دلته چارواکی دی، هغه هم د دښمن ملک چې ته خپله دښمن ورته وایې. دا بدترین اشغال دی. په دې خبرو باندې خلک مه غولوئ، مه په دغه دوهمې ملال یوسفزۍ باندې غولېږئ. دی یو څېره د هغوی استخباراتي او تبلیغاتي سرمایه‌ګذاري پرې کوي او دغه اشخاص یې د په شاوخوا کې راتاو دي، دا خپله پاکستانیان دي. دغه سړي په اړه زه یې ډېر نه پېژنم، خو دا اوس پوښتنه پسې وکئ، په کوټه کې و، په چمن کې و، په هغه ځایونو کې د ده شجره راوسپړئ، دا به بدترین پاکستانی او ټول خلک به یې پېژني. هلته به د ایسای خاص سړی د شپې به خاص جیپان پسې راځي او خاص به یې پورته کوي او د خلکو کارونه به په ایسای کې ورخلاصوي. دلته یې ما او تا ته له ځانه د ایسای مخالف جوړ کړو، بیا وایي چې د اسلامي امارت یو وارې موجود دی او بیا په هغې کې د والي تر معاونه پورې ډېر خلک چې دي پاکستان شناختي کارډونه، نه تنها شناختي کارډونه لري، پاکستان په حکومت کې معاش خواره دي. دی په دې باندې ما په ځان ورګرموي.